دریم ادب د مسلمانانو د پاره هغه دا چې په یو بل باندې سلام اچول. کله چې ته بازار ته وځې او تیریږي په خپل یو مسلمان رور باندې نو په هغه باندې څه کوه؟ سلام پې اچوه. دعا سلام دا د مسلمان شان دی ځکه چې دې سره محبت ډېرېږي. او حدیث کې درجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام مسلم دا حدیث راوړی دی او دغه شان امام احمد بن حنبل رحمه الله، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. تاسو دا وخت پوری جنت ته نشئ ننوتی چې څو پوری مؤمنان شوي نه، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او دا هغه وخت پوری تاسو مؤمنان نشئ جوړېدی چې څو پورې د یو بل سره محبت نه کړي. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. ایا تاسو ته داسې شی ونه ښیم که تاسو په هغې باندې عمل وکړو نو د یو بل سره به محبت پیدا شي؟ صحابه کرامو یا رسول الله ویې ښایه وی افشوا السلام بینکم، په خپل منځ کې سلام څه کوي؟ عام کوي. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د قیامت ته رانږدې کېدو یوه نښه دا ده چې سلام به خلک په هغه سړي باندې کوي فقط چې هغه یې پېژني. یوه نښه دا ده چې سلام به په چا پورې خاص شي؟ چې کوم پېژني، چې نه پېژني په هغه به سلام نه اچوي. دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې وخت به راشي، خو داسې وخت راغلی دی چې هغه کوم پېژني په هغه هم نه اچوي. دا خو لا پرېږده، هغه کوم چې نه پېژني په هغه سلام بلکل نه اچوي، خو هغه کوم چې پېژني په هغه باندې هم سلام نه اچوي. نو دا ادب دی د مسلمان چې کله دی ورننوځي بازار ته او په چا باندې تېرېږي نو څه کوي؟ سلام پې اچوي. او که څوک پې سلام واچوي نو دی د هغې جواب ورکوي. ډېر ناشنا روایت دی، امام الباني رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی دی او خرائطي رحمه الله په مکارم الاخلاق کې راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من موجبات المغفره، هغه خبره ګوره یاد ساتئ، وی هغه خبره چې انسان د پاره بخانه لازمي، یعنی لازم به الله دا سړی بخي د ګناهونه به ختموي. بذل السلام، سلامونه ډېر کول، وحسن الكلام، او خبرې ښایسته په اخلاقو سره کول. په دې سره به الله ستا ګناهونه ختموي. سلامونه کول. او دا مسله زه بار بار تاسو ته بیانوم چې هغه کوم ځای دی چې هلته به سلام نه اچوي؟ چې کله یو سړی قضای حاجت ته ناستي، بس د دې نه علاوه بل ځای داسې شتي نه چې هلته به سلام نه اچوي. په مانځه یو سړی ولاړ دی، سلام پې اچولی شي که نه شي؟ اچولی شي پې سلام. یو سړی د علم په مجلس کې ناست دی، سلام پې اچولی شي که نه شي؟ اچولی شي. ډوډۍ ته ناست دی، سلام پې اچولی شي. د ځان نه بعضو مولیانو دا خبرې لیکلي دي بې دلیله چې پلاني ځای کې سلام نشي اچولی، پلاني ځای کې نشي، یو شل پنځه ځایونه ذکر کړي ټول بې دلیله. انسان چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو مطالعه وکړي نو صرف دغه یو ځای پکې راښکاره کېږي چې هلته به سلام نه اچي. او غاله چې کله یو انسان ته ویني او هغه قضای حاجت ته ناسي نو بیا به په سلام نه بچي او نور به سلام عام کړي. څو ادب شو؟ 3